د ورزشي، ټولنیزو، سیاسي او نورو جالبو معلوماتو او تازه خبرونو لپاره د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه مینا او احترام در سره قبول کړئ د افغان اپډیټس یوټیوب چینل درنو لیدونکو. زه ملک خان لوران یو ځل بیا د کرکټ له ډګره درته یو بل ډېر ښه نوی او زړه پورې خبر لرم. د قطر په نوم نوی لسوریزه لیګ جوړ شوی. د عربي متحده اماراتو یا ابودوبۍ له لسوریزه لیګ یعنی ټي10 څخه وروسته دا د په بل عربي هیواد قطر کې هم دغه کار کیږي او د لومړي ځل لپاره پکې لویه کچه باندې لیګ پر مخ وړل کیږي. د قطر په نوم د لیګ کې ګڼ بهرني او کورني لوبغاړي پیرل شوي چې له افغانستان نه پکې خوشبختانه شپږ لوبغاړي محمد شهزاد، جاوید احمدي، آفتاب علم، کریم صادق، افسر زازی او شفیق الله شفق پیرل شوي دي. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله به لاس لوبې وکړي. دغه لیګ به د همدې ډسمبر میاشتې پر 8مه نیټه پیل او تر 18مې به دوام وکړي. په لومړي پړاو قطر ټي10 لیګ کې 44 نړیوال، 18 اسوسییټ نمبر والا او 43 د قطر نړیوال لوبډلې او کلبونو څخه رانیولې دي. شپږ یې آیکن یا لومړۍ درجه لوبغاړي دي چې هر لوبډلې یو پیرلې دي. ټول یې نوي لوبغاړي کېږي. شپږ پکې افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي چې محمد شهزاد د هیډز سټورمرز، جاوید احمدي د ډیزرټ رایډرز، آفتاب علم د فلاینګ اورایکس، افسر زازی او کریم صادق د پیرل ګلاډیاټورز او شفیق الله شفق د ګالوپیرز لوبډلې له لوري پیرل شوی دی. د دې لیګ خپرونه یا براډکاسټینګ دوه هندي تلویزیونونه سونی 6 او سونی 10 پر غاړه لري او تمه د افغانستان کې ملي تلویزیون خپور کړي. قطر کرکټ لوبډلې په 2019 کال کې اسوسییټ ممبر غړیتوب ترلاسه کړ او دا د اوسې غټ لیګ ته مخه کړي چې بریالی به هم شي ځکه ډېره خرچې ورباندې کړي او ښه نړیوال کرکټ ستوري هم ځان سره پیرلی دي. دا لیګ به د قطر پر کرکټ ضرور مثبت تاثیر یا اغیز ولري او یو وخت به د قطر لوبډله یو سم ځای ته ورسوي او لوبډله او لوبغاړي به په خلکو وپیژني ځکه قطر هغه ټیم دی چې نوی د کرکټ نړۍ ته داخل شوی دی او په 2019 کې اسوسییټ نمبر له ICC څخه ترلاسه کړ. نو دغه په 3 کلونو کې غټ لیګ لسوریز پر لاره باندې واچول چې لوبغاړي به له نړیوالو غټو ستورو سره ولوبېږي، له افغان او نورو غټو ستورو سره نو دوی به تجربې به ترلاسه کړي. هغه کومې کمی او کاستې چې لري په دغه لیګ کې به ځان سره وساتي. نړیوالو لوبغاړو به زده کړه وکړي او غټ کوچز به د دوی هر لوبډلې لپاره وي نو ضرور به د دوی په لوبډله او لوبغاړو باندې ښه تاثیر ولري. دا د نن راپور چې ما ملک خان لوران درته وړاندې کړ. ضرور به درته نور مطالب له هر ډګره هم خپروو خو هیله دا ده چې زموږ افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ څو له هر ډول کره، تازه او پر وخت او وروستیو مطلبو یا معلوماتو نه باخبره اوسئ. تر بیا مو الله امان. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.